سلامونه دوستانو ته مو د روغ او جوړ خوشحاله به وای د رکی رابیټ پری ماینینګ هم پای ته ورسېده. نن ورځ د اډراپ نتیجه معلومیږي. نو دوستانو همستر کمبوډ وروسته رکی رابیټ هم خپل پری ماینینګ پای ته ورسولو او دوی لومړی د سپټمبر په شلمه الیجیبل پروسس چې کوم ما تاسو ته ویلي چې 0.50 ټون یعنې نیم ټون تاسو غواړئ پیس د ترانزیکشن یا د ویډرا لپاره تاسو دغه پیس ورکړئ. دوی ویلي چې که چېرته مونږ ته دغه پیس تاسو را نه کوئ نو تاسو ته ویډرا هېڅکله هم نه درکوو، تاسو ټوکن چې دی هغه به وسوځول شي. نو 21 د سپټمبر د دوی پلیر ډیټا سناپ شوټ د دوستانو چې سبا 22 سپټمبر باندې د ټوکن ایویلیټیشن دوستانو کیږي چې یعنی د ویش لړۍ پیلېږي. سبا 22 به تاسو ته د ویش لړۍ پیل شي او هر چا ته به د خپل کار په اندازه ټوکن ورکړل شي. دوستانو په 23 د سپټمبر به رکی رابیټ په سی ایکس کې دوستانو لیس یعنی اکسچینجونو کې به لیس شي او 24 د سپټمبر به نوی فصل پیل شي. ممکن نوی فصل د گیم او بی ټی ایل فصل وي دوستانو، لکه څنګه چې همستر کمبوډ کې نوی فصلونه پیل شوي دي. نو دا همستر دوستانو کله چې لانچ لا وروسته رکی رابیټ هم دغه دی اوس خپل پری ماینینګ پای ته ورسولو. نو تاسو اوس چې څومره کار کړی څومره زحمت مو ایستلی د هغې مطابق به تاسو ته ټوله ګټه درکړل شي. نو د دوی ټوکن ویشل چې دی هم بس پیلېږي دوستانو. نو چینجونو کې به هم لیست کېږي 22 د سپټمبر باندې. نو تاسو هم خپل کار چې څومره کړی وي نو د هغې ریزلټ نتیجه به ترلاسه کوئ. نو دا چې په دغه میاشت کې ډېر لیست کېږي او لانچ کېږي. له دې وروسته نور هم دی چې ایکس امپایر دی، شاید ایکس امپایر هم له دې وروسته خپل کوم پری ماینینګ چې دی هغه پای ته ورسوي. که تاسو ایکس امپایر کې دوستانو ګډون نه وي کړی نو ایکس امپایر یو ښه پروجیکټ دی، دغه هم دوستانو تاسو درسره جوین کړئ. زموږ ټلیګرام چینل کې د ټولو طریقې شته دي دوستانو، ویډیوګانې هم شته دي. نو رکی رابیټ هم خپل ماینینګ پای ته رسولی دی، همستر کمبوډ هم دوستانو لانچ شولو. له هغې وروسته نور روبوټونه هم زه تاسو لپاره بیا هم یوه داسې ویډیو راوړم، عمومي ویډیو چې په دې کې هر هدفونه درته معرفي کړم چې کوم په راتلونکي کې لیست کېږي او لانچ کېږي. نو دوستانو دغه ویډیو نور نه اوږدوم، دا چې ما تاسو ته معلومات درکړل چې رکی رابیټ به هم خپل ویډراوې پیلوي. هغه چا چې کار کړی دی د زحمت مطابق به دوی ته خپل ټوکن ویشل کېږي. نو ویډیو دوستانو نه اوږدوم، ویډیو ته ورم دې ځایه که خوښوي مې لایک کړئ او له نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. دغه ایکس امپایر ده چې نښې یعنې لس ورځې وروسته به دغه ماینینګ پای ته رسوي او د دوی ټوکن به هم دوستانو تاسو ته ویشل کېږي.